ترتیب د دوو بیتو بلنه ورکوم وایي سره دسملونه مې په لاسو کې دي سره دسملونه مې په لاسو کې دي لګیا یم اوښکې د ولس وچوم چې پکښې ذکر د بابړې نسته په اخبارونو دي اودس وچوم ایډوکیټ منظور کاکړ تپاس کوم چې راسې خپل لړلې سره صدر صاحب اوږده شعرونه به یې اول کې هم په اخر کې هم د باندې ورور دی په تایید وایي دا یو چې خاندي او دا یو چې په زړه تصویر دی دا یو زما دی او دا یو مې د اشنا تصویر دی او بلا مو دا وسوه چې زه پوهه په دې نه شوم چې ما پورې خاندي او که ما ته په خندا تصویر دی او زما په لاسو یې په ما باندې کړو کرشي کرشي زما په لاسو یې په ما باندې کړو کرشي کرشي زه څه خبر وم چې دا غني زما تصویر دی او بیګا په خوب کې په جنت کې ګرځېدم ملګرو بیګا په خوب کې په جنت کې ګرځېدم ملګرو ما جنتیانو ته ویل دا د پښتونخوا تصویر دی وای دا یو چې خاندي او دا یو چې په زړه تصویر دی دا یو زما دی او دا یو مې د اشنا تصویر دی او بلا مو دا وسوه چې زه پوهه په دې نه شوم چې ما پورې خاندي او که ما ته په خندا تصویر دی او زما په لاسو یې په ما باندې کړو کرشي کرشي زه څه خبر وم چې دا غني زما تصویر او بیګا په خوب کې په جنت کې ګرځېدم ملګرو ما جنتیانو ته ویل دا د پښتونخوا تصویر شروع کوم د لوی خدای په نامه چې بخښونکی او مهربانه ذات دی د غونډې صدر رشید اکمل صاحب مالک ظهیر صاحب دوست محمد دونی صاحب ابراهیم ناصر شینګل لالا او دلته په تالار کې ناست ملګرو ادیبانو ستاسو د ټولو په اجازه مجلس به لږ محتاطه وکړو تاسې ادیبان خلک یاست نو زموږ خو ذهن دومره وسیع نه دی په سیاست خو یو عملي کار وي نو هغه ذهني ستړیا زموږ غدونې نه وي ستاسې تر موږ زیاته وي نو یقینا هم دلته خبره وسپسې سیاست او ادب دا سره لازم ملزوم دی او هغو خلکو ته خو بیا ډېر لازم ملزوم دی څوک چې د عوامي نیشنل پارټۍ د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یا د پی ټي ایم سیاست کوي د هغو سره د پښتو ادب تړن دا ډېر ضروري دی څله چې تاسې وطن خام داسې ښایسته الفاظو کې راغونډ کړئ او هغه اتلان دلته موږ واورېدل چې هغه تاسې ژوندي ساتلي دي په ډېرو ښو الفاظو کې یقینا هم دلته ریاست کار کړی دی چې دا پښتو ژبه ورکه سي د هغه د ورکوالي دپاره دا موږ لیدلي دي دلته د رحمان بابا پر مزار باندې بیا حمله وشوه په مړنې باندې پر مزار باندې حمله نو د هغه څه مقصد وي چې هغه له ژبې څخه ستا له ژبې څخه دومره نفرت کوي هغه ژبه ورکوي او که په افغانستان کې موږ ولیدل چې کوم ټیم دا فساد شروع کېدی نو زموږ فنکاران وژل کېدل شروع شو اول وار دلته په دغه ریاست کې هم ډېر فنکاران ته ډېرې دمکیانې ته هارون باچا او ګلزار علم او نور داسې خلک هغه دلته نه دي موجوده هغه سله هغه دا ژبه ژوندۍ ساتي او سیاست که ته د قوم پرستۍ غږ کوې د هغه دپاره د پښتو ژبه یقینا هم ډېره ضروري ده که دا ژبه مه وای نو شاید دا د پښتونولۍ سیاست هم مه وای نو په افغانستان کې څومره لټریچر زموږ غوس وزل کېدی د پښتو ادب د پښتو تاریخ دا سزل سوی دی د دغه څه مقصد وایي چې دا ژبه یې له مخه وباسه دا قوم پخپله ورکړي په قوم کې که ته شهیدان کوې خلک وزنې گرفتار کوي در په درۍ سره مخالف کوي نو دا قوم نه ورکړي دا قوم ژبه ورکه که بیا دا قوم له منځه څخه پخپله ځي بیا ته قوم مه ورکوه بیا قوم ځي نو هغه ژبه چې ژوندۍ ساتل سوي ده ما درته وویل د ریاست هغه مشکلات دي نه سرکاري نصاب کې زموږ ژبه شامله ده نه په سکولانو کې ژبه ښوول کېږي نه بله داسې ده نو دا د صرف او صرف د دا ادیبانو شاعرانو په برکت باندې ده چې هغو خپلې سترګې وړګې دي دا ژبه یې تر ننه پورې ژوندۍ ساتلې ده او ورسره په خپلو ښایستو الفاظو کې وطن هم ستایي هغه زموږ اتلان هم موږ ته رایادوي په ډېرو ښایسته الفاظو کې سر راغونډه کړي او بیا یې دا خلکو ته کښېږدي اولي خان بابا به یو خبره کوله چې هغه ټیم نن سبا د سوشل میډیا دور دی یا په مخکې دور کې چې که یو سیاسي کارکن
یا سیاسي لیډر خپل اواز لسو زرو کسانو ته رسوي د وطن د قوم درد هغه اواز بالکل یو پنکار 100,000 کسانو ته رسوای سي دا موږ دلی دي چې دلته دا ایښې سوي دي نو شاعر ادیب او سیاست دا سره تړل سوي شیان دي او د دوی که نه وستایو دا به ډېر زیاتی وي څوک چې د پښتونولۍ مینه لري هغه که خپل ادیب او خپل شاعر نه وستایي چې دوی زموږ اتلان ژوندي ساتي دوی زموږ ژبه ژوندۍ ساتل کې دا دوی پر قوم باندې د مینتوب هغه ښایسته الفاظ موږ ته ادا کوي نو دا که نه وستایو دا به له ډېره ناانصافي دا مینه به له پښتونولۍ بیا خالي موږ خو دا لازم و منظوم سره سمرو او زه خپله له شاعر سره ډېره مینه خپل شعر خو نه سم لیکلی ډېر وس به م پر کړی تر اوسه مې د 2 مصرو غم نه دی لیکلی لیکن هغه یو مینه را سره ده چې د ډېرو شاعرانو شعرونه زه ګورم هم یادوم یې هم په جلسو کې هم موږ یایو نو هغه مینه مو ورسره ستا ډېره له زړه سره ورسره ده نو دلته ما درته وویل د ریاست او د سرکار لخوا څخه دا زه به دومره نه ستایل کېږي دا به پخپله او شاعران هم موږ د ګرد کمزوري طبقې خلک یو په دا ضلع کښې موږ او بیا د حکومت هم هغه توجه موږ ته نه وي نو بیا مشکلات به خامخا وي بیا هم موږ دوی ته خراج عقیدت پیښوو چې تر اوسه پورې لا دوی دا نمونه تسلسل برقرار او دا نمونه خوندورې مشاعرې کېږي او دا نمونه ځوانان راځي دومره په ښایسته الفاظو دومره ښایسته شعرونه چې په هغه کې د وطن یادونه هم کېږي د اتلانو یادونه هم کېږي نو زموږ وس دس به کمزوری وي خو دا به ورسره شریک وي مکمله که د راتګ په حواله که دلته ستاسې مشاعرې کېږي د بهر میلمانه مه راځي د دا میلمنو ملګرتیا مه بالکل عوامي نیشنل پارټۍ د هغو د میلمستیا په حواله به هم اخلي او د هغو د رهایش په حواله هم له دا مسلې څخه به موږ تاسې ته تړلي یو یو ټلیفون موږ ته راکوئ چې هر وخت ستاسې میلمانه راځي له بهره څخه د هغو د رهایش له ځایه څخه هم خلاص یاسته د هغو له میلمستیا څخه هم خلاص یاسته او سره دوم چې هر پروګرام ستاسې به کېږي موږ یادوئ ما درته وویل وس دس به مو کمزوری لیکن په دا پروګرام کې په خپله حصه اچو څونې وس معلومه کېدی تاسې په رامخصوصه کوئ هغه حصه به موږ د سره ادا کوو او بل دلته یو سترګې راغلی ده چې دا د پښتو ادبي ملګرو غ سالانه یو سرکاري ګرانټ له 2 کلو څخه نه دی راغلی زموږ پارټۍ په حکومت کې یو 2-3 نمایندګان لري موږ په شپه هم درته تابعدار یو که ستاسې یو 2 نمایندګان له موږ سره ملګرتیا وکړي موږ به ورځو او خلک به پابنده کوو دا پړنډ به لازمي تایستوي او دلته د ضلع په حواله نن خو موږ داسې هغه د شاعرانو مشاعرې سره زموږ دومره ناستې نه وې سوي کنې موږ به ډېر ملګري راوستلي وو دا خو ډېره خوندور مجلس وي ډېر ښه هغه پښتانه فکر پکې ژوندی کېږي نو فکر چې ژوندی کېږي دا موږ د ځان شي زمرو په دې وجه نو وخت هم ډېر تر سوی دی صدر هم ناست دی د دې مشاعرې هغه به هم خبره درته کوي ډېر خوشحاله سو موږ خو ډېر خوشحاله سو موږ عوامي نیشنل پارټۍ درته تړلي یو د میلمستیا په حواله درته تړلي یو ما درته وویل که بهرني میلمانه مه راځي ځای میلمستیا هغوغه پر موږ راورسېده پروګرام مه جوړوئ پر موږ خپله حصه مخصوصه کوئ دا ته به درته تابعدار یو ملګري مه غوښتل موږ خو په خوشحاله کېږو موږ سړی پردن یو سړي ته دعوت دی که داسې خبر وایي چې د ملګرو دعوت دی نو شاید بیا موږ ډېره غټه مجموعه به راوستلې وه هغو به هم خوند پر اخیستی وي یقینا موږ ټولو ډېر خوند پر واختی نو ستاسې بیا یو وار ډېر کور ودانۍ یم په هر محفل په هره مجموعه په هره پریشاني او خوشحالي کې به موږ له ځانه څخه جدا نه سمو ستاسې بغیر موږ هېڅ هم نه یو نو چې ستاسې دغه شراکت را سره کوئ موږ په خوشحاله کېږو د خپل وس دست مطابق به تاسې ته ولیاړ یو نو د دې څو خبرو سره یو وار بیا ستاسې د ملګرو شاعرانو د رشید صاحب حیات خان حیات مالک صاحب دوست محمد دوڼی او دلته په تالار کې ناست د ټولو ادیبانو یو جان مننه چې موږ ته یې موقع راکړه او دلته ستاسې په میان کې نن موجوده سو یو څو خبرې مو سره شریکې کړې په دې شعر په خپله اجازه درځه واخلم وایي تا به دروغ ګڼله خو رښتیا به دې کړم ما درته نه ویل پښتونخوا چې پښتونخوا به دې کړم او ما څو پیړۍ ستا د تصویر په خاکه تېرې کړې اوس به دې داسې کم تصویر چې د دنیا به دې کم او ستا خط او خال ته به دا ټوله دنیا وپسخوم داسې سندره به دې کم چې د دنیا به دې کم او دا چا ویل چې ستا له نوم سره به مات سي زړونه
نه نه د ماتو زړونو مسیحا به دې کم او دلته که پوره وي که سپوره په شریکه به وي د باچا خان د انساني عمل کلا به دې کم او د دې وطن د هرې مور ژبه زما ژبه ده د دې وطن د هرې مور ژبه زما ژبه ده د هرې مور د هرې ژبې مېلمستیا به دې کم کور مو ودان پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي